سلام علیکم، ستړي مه سئ. امید کوم چې ټول به جوړ یاست، په صحت به روغ یاست. په نننۍ ویډیو کې چې د کوم ناول ریویو موږ اخلو، د هغه نوم یا ټایټل د ګونګي اولاد په نامه باندې او لیکوال چې کوم دی هغه ډاکټر لیاقت تابان دی او کتاب په 2024 کې په دا اوس تیرو میاشتو کې چاپ شوی دی. د لیکوال د تعارف په حواله که چیرې موږ خبره وکړو، نو لیکوال ډاکټر لیاقت تابان نومیږي، کوم چې د پښې نه سره تعلق ساتي. د نیفرولوژي پروفیسر دی، کوم ته چې موږ د کډني یا د ګردو ماهر هم ویلی سو. او د لیکوال د چاپ شوي اثارو په حواله که چیرې موږ خبرې وکړو، نو د لیکوال یو شمېر یونلیکونه هم چاپ شوي دي، کوم ته چې موږ سفرنامې وایو. او په ناولونو کې یو زاړه چې کوم چاپ شوي ناولونه دي، په هغه کې د سینګار هټۍ، دارالامان او زورېدلي سره یو سول دا ناولونه هم چاپ شوي دي. او لیکوال په پښتو ادب کې یو مترقي لیکوال په حیثیت باندې په څېر باندې خپل ځان په پښتنو باندې یا په پښتو ادب کې په پیژندلی دی. د ناول د کیسې یا د سمري په حواله که چیرې موږ په لنډو الفاظو کې خبره وکړو، نو د ناول کیسه یا پلاټ څه داسې دی چې د هغه کې مین کردارونه یو څو د یونیورسټي یا د پوهنتون لوستونکي وي او د هغو سره یو وارډن ورسره وي، کوم چې په خپله هم پروفیسر وي. نو که کیسه د دوی شاوخوا راګرځي، کوم چې په وطن باندې، په پښتانه وطن باندې، په پښتني ټولنه معاشره باندې ډېر خواشینه وي، ډېر خوابدي وي، کوم چې روان حالت دی یا کوم چې دا اوس په نږدې کې تېر شوي جګړې پر پښتنو چې کوم ظلم، جبر، نارواوې شوي وي، د بهرو ملکو، د بهرو قومو ظلم پر شوی وي، پښتنه خاوره چې چا د جنګ دپاره استعمال کړي، چې په هغه کې همسایه ملکونه وي، اروپا ملکونه وي. نو د هغه په حواله باندې دی ډېر پریشانه وي، ډېر خواشینه وي او زیات تر یا خاص کر دی دا کوشش کوي چې د دې دپاره ګروم خو د هر چا په کېږي چې د دې دپاره یو په عملي طور باندې یو اقدام واخلي چې د هغه د بدلون دپاره کوشش وکړي چې پښتانه ولې دونه پر شا دي، د هغو څنګه نفسیات دي چې دوی ولې دونه پر شا سوي دي، دوی د احساس کمترۍ ولې دونه ښکار دي، چې په دې کې دغه د علم و د شعور د داسې ډېرو شیانو ډېر بلا کمی دی. نو د هغه دپاره دوی یو ډېر غټه منصوبه، ډېر غټ پلان جوړوي او چې په هغه کې د دوی سره جلا جلا کسان، خلک د دوی سره پروفیشنل کسان چې په هغه کې سایکولوژیسټ هم وي، په هغه کې انتروپولوژیسټ هم وي، په هغه کې د ټکنالوژي او د نورو دا څرنګه د بلهاو شعبو چې کوم ماهره کسان وي، نو هغه ګرده د دوی سره ملګري وي. نو دوی یو پلان جوړوي چې په هغه پلان څه داسې وي چې مثال موږ به د پښتنو چې کوم روان نفسیات دي، د نفسیات د څه وجې بدل شوي دي، په احساس کمترۍ کې د یو صحتمند نفسیاتو څه بیا د احساس کمترۍ و د پریشانیو چې کوم شکار نفسیات دي، په هغه کې څنګه بدل شوي دي، د هغه وجوهات یا لامل څه ولو، د هغه د بدلون دپاره به موږ کومې طریقې کوو، کوم کار به کوو. نو د هغه دپاره دی چې کوم تاریخي غمیز وي، د کومه ځای څخه چې شروعات شوی وي، بیا څنګه حادثې شوي وي، لکه د لوی افغانستان چې کوم د حکومتو یا د حکومتو چې کوم دور تېر شوی، د باچاانو چې کوم دور تېر شوی په نزدیکي، د هغو تاریخي کیسې راخلي. د هغه څه بعد بیا په پښتنو ټولنه کې چې کومې کوچنۍ مسلې دي، کوم رواجونه دي چې غیر ضروري یا غلط رواجونه یې، پر هغو باندې خبره کوي. پر دا ټولو شیانو باندې دوی معلومات هم راټولوي. د بهر ملکونو چې کوم پښتانه وي، کوم چې په انډیا، په افغانستان، په ایران یا په نور ملکو کې وي او یا په اروپا ملکو کې وي، د هغو ټول پښتنو څخه دوی یو ریسرچ پر کوي، د کوېسچنایر یا د سوالنامو په طریقه باندې، نو د هغو څخه معلومات راټولوي. بیا د یو سیمینار یا د یو جرګې په شکل کې یو پروګرام جوړوي چې په هغه کې خلکو ته یې واره د دې ټولو حادثاتو وجوهات ورښایي، بیا هغه حادثات ورښایي یا چې کوم د موږ سره اوس روان کوم حالات دي هغه ګرده ور په ګوته کوي، د خلکو مخ ته یې ږدي. او بیا د هغه دپاره چې کوم اقدامات اخیستل کېدی سي، نو د هغه اقدامات ورته وړاندې کوي چې باید موږ دغه اقدامات واخلو، پر دې او دې باندې عمل وکړو. نو بیا د پښتانه معاشره پر مخ باندې تګ کوی سي، پر مخ باندې ترقي کولی سي. د ناول که چیرې موږ تنقیدي جایزه واخلو، نو ناول ډېره ساده، ډېره اسانه او ډېره روانه ژبه لري چې په هغه کې هېڅ قسم مشکل الفاظ نشته، پیچلې جملې نشته او ډېر په ښه طریقه باندې، ډېر په ساده، ډېر په اسانه طریقه باندې هغه چې کوم د بیان طریقه ده ډېره اسانه، ډېره ساده طریقه لري. او په ناول کې چې کوم تاریخي واقعات او پیښې چې کوم بیان شوي دي، د سردار داود سې ونیسئ، بیا د ډاکټر نجیب پري، د طالبانو چې کوم حکومت و یا د مجاهدینو چې کوم دور و، هغه په ډېره ساده، په ډېره اسانه الفاظو باندې بیان شوي دي، ډېر په روانه طریقه باندې او ډېر ښایسته انداز باندې بیان شوي دي.
او ناول چې کوم په پښتنو کې روانې کوم کښنی مسلې وي، کوم چې موږ بې ځایه رواجونه ورته وایو یا غلط رواجونه ورته وایو، پر هغو باندې ډېر ښه فوکس ساتلی دی. د هغو ډېر ښه لوستونکو ته ور په ګوته کړي دي چې د کوم په هغه کې غلط ځایونه کوم دي، چې مثال کوم رواجونه غلط دي، په څه وجه غلط دي، او د دې د بدلون لپاره باید چې دی څنګه کوشش وکړي. نو دا یې په ډېر ښایسته طریقه باندې په ډېر ساده انداز باندې بیان کړي دي. دا ترنګ بلهاوي کوم مسلې چې کوم دي د پښتنو چې کوم پر نفسیاتو باندې اثر اچولی دي، نو دا ترنګ ډېر مسلې کې بیان کړي دي. او ناول پر پښتنه خاوره چې کوم د 40 کالو څخه کوم روان جنګ دی، کوم بدبختۍ چې روانې دي، کومې غمیزې، کومې پیښې چې سوي دي، یا د پښتنو خاوره، د پښتنو وطن چې د کومو شخړو سره د کوم بهري د ملکو یا د قومونو چې کوم جنګونه وي، د هغو د میدان چې کوم ګرځېدلی وي، د هغو د وجې چې د پښتنو پر نفسیاتو باندې کوم اثرات لوېدلي دي، پر هغه باندې ډېر ښه فوکس ساتلی دی. د پښتنو چې کوم په ځانګړې توګه او په بشپړه چې کوم نفسیات دي، دغه یې ټول ډېر په ساده، ډېر په ښایسته انداز باندې ولوستونکو ته ور په ګوته کړي دي. او درګردو ښه خبره د ناول دا ده چې ناول چې پر کومو مسلو باندې ګایېدلی دی، پر کومو پیښو، پر کومو حادثاتو باندې ګایېدلی دی، چې د هغه د وجې د پښتنو نفسیات څومره بدل سوي وي، څومره خراب سوي وي، نو د هغه دپاره ډېر ښه چې کوم حل موږ ورته وایو یا سلیوشن موږ ورته وایو، نو هغه یې ډېر په ساده، ډېر په ښایسته انداز باندې او ډېر په اسانه الفاظو باندې رامنځته کړی دی چې پر هغه باندې عمل وسي. نو پښتانه ته قام چې کوم دی، هغه ترقي کولی سي، خپل مرام ترلاسه کولی سي، شعور په دې کې راکړلی سي، او د ده چې کوم خپل حقوق دي، یا د ده چې کوم ذخیرې دي یا معدنیات دي، د هغو حفاظت کولی سي او په خپل حق باندې ځان خبرولی سي. او د ناول چې تر ټولو ښایسته مثبت اړخ چې ماته وایسېدی، هغه دا چې په پښتو کې ډېر کم تاریخي ناولونه دي. لکه په انګلیسي کې چې موږ ډېر مشهوره ناول د جورج اورول چې کوم ناولونه دي، یا د 1984 دی، یا د انیمل فارم په نامه چې کوم ناولونه دي، نو په هغه څیر په پښتنو کې ډېر کم ناولونه دي یا د نشته برابر دي. نو په هغه حساب باندې لیکوال په دې باندې ډېر بریالی سوی دی چې هغه ترنګ تاریخي ناول یې لیکلی دی، پر مسلو مسایلو باندې ګایېدلی دی، چې کوم زموږ پولیټیکل یا سوشل چې کومې مسلې روانې دي، پر هغه باندې ګایېدلی دی، مسلې یې لوستونکو ته ور په ګوته کړي دي. او درګردو ښه خبره یې دا ده چې د هغو یو چې کوم حل یې دی یا د خلاصون لاره ده، هغه یې هم ور په ګوته کړې ده. او د ناول چې کوم ټایټل دی د ګونګي اولاد، که څه هم لوستونکي په اول سر کې لږ په شک کې سي چې یاره دا څنګه ټایټل دی چې یو ناول د پښتنو پر غمیږو، د پښتنو پر روان حالات باندې، پر تاریخ باندې ګایېږي. نو د ګونګي اولاد داسې ټایټل دی چې مثال په اول سر کې لوستونکو ته د خاص معنا نه ورکوي چې د هغه نامه او د ناول څه تعلق دی سره، لیکن په آخر پای کې ډېر لیکوال ډېر په ښه طریقه، ډېر په ښایسته انداز باندې د ټایټل چې کوم خپل هغه معنا یې د مطلب یې دی، هغه په ډېره ښایسته طریقه باندې بیان کړی دی. د ناول چې کوم ټایټل دی، د هغه معنا څه ده یا د هغه مطلب څه دی، نو د هغه د سر خلاصولو لپاره به موږ د میډیکل چې کوم یو ټرم راځي، یو دغه راځي، ناروغي راځي یا ناجوړي راځي، کوم چې په انسان کې پیدایشي طور موجوده وي، نو د هغه یو مثال به موږ ورکړو چې هغه څه داسې وي چې کوم انسان چې پیدایشي طور یا د زوکړې سره دی په غوږو باندې نه اوري یا کوڼ وي، نو په هغه کې یو مسله بله دا هم وي چې هغه ګایدی نیسي. نو هغه د ده نه ګایدل یا ګونګۍ وجه دا وي چې دی که دی خبرې نسي اورېدلی، نو په دې وجه دی خبرې کولی هم نسي، ځکه چې ده ته دا نه ده معلومه چې یو انسان په خبرو باندې هم څوک پوهولی سي. نو مثال ده ته د خبرو کولو ګسه مطلب نه دی معلوم چې دا څه ترنګ کېږي، ځکه چې ده تر اوسه غږ نه دی اورېدلی، نه د غږ محسوسه کړی دی، نو چې دی نه اوري، چې دی دا نه ویني چې یو انسان په کوم کار لګیا دی، نو دی به هغه کار په خپله څنګه وکړي، ځکه چې ده تر اوسه یو انسان لیدلی هم نه دی. نو دا ترنګ یو کوچنی چې پیدا سي، که په څه هم په هغه کې یوه ناجوړې نه وي او د هغه کوچني مور چې خبرې نسي کولی، نو دا کوچنی چې دی په اول وار باندې د موره څخه خبرې زده کوي، د مور څه چې د مور غږ واوري، نو بیا دی د خبرو هڅه کوي، خبرې کوي، یا چې دی مور ته وګوري چې مور د خلکو سره څه ترنګ ګویانه څه ترنګ خبرې کوي، نو هغه ترنګ بیا دی اول د مور سره ګویانه کېږي، بیا د څوکه معاشرې یا چې کوم عام شاوخوا چې کوم خلک نو د هغه سره ګویانه کېږي. نو په دې وجه که چیرې مور خبرې نسي کولی، نو کوچنی چې کوم نارمل چې کوم
عمر وي چې په هغه کې دی خبرې زده کوي، نو د هغه بیخي ډېر ټایم واخلي چې دی خبرې زده کوي، ځکه چې ده ته مور نشي کېدلی، نو بیا دی خبرې نشي کوی یا ده ته د خبرو طریقه نه ورځي. نو که چیرې موږ دا مثال از میټافور واخلو، نو لیکوال چې کوم دی دا مثال یې داسې په د ناول چې کوم ټایټل یا نوم دی هغه یې داسې استعمال کړی دی د مثال په طریقه باندې چې پښتانه چې کوم دي دا اوس چې کوم روان پښتانه دي یا چې کوم تیر سوی نسل دی په دا شلو کالو کې چې کوم نسل تیر سوی دی، نو هغه د هغه مور په مثال دی کوم چې ګونګی ده، یعنی مثال پښتانه چې کوم دي انپړ دي یا تعلیم نه لري یا په ترقۍ کې په ټکنالوژي په ترقۍ کې د ادب په ترقۍ کې یا د ترنګ نور چې کوم قامونه چې کوم ترقۍ کړي دي په هر حساب باندې په هر شعبه کې، نو په هغه کې دی شاته پاته سوی دی، دی یو ترنګ ګونګی دی، دی یو ترنګ په هغه کې خبرې نشي کولای، که نوې ټکنالوژي نو دی د هغه سره په هغه د هغه په ژبه دنیا سره خبرې نشي کولای، که څه ادب وي د هغه سره دی خبرې نشي کولای، یا یو بل شی موږ لیدلی سو چې په دا اوس چې کوم چیټ جی پی ټي ده یا ارټیفیشل انټيليجنس چې موږ ته وایو، په هغه کې چې نور ژبو کومه ترقي کړې ده، نو پښتو هغه ترقي نه ده کړې. د پښتو معلومات په ارټیفیشل انټيليجنس یا چیټ جی پی ټي کې بیخي ډېر کم دی، نو د هغه غټه وجه دا ده چې پښتانه د ترقۍ سره ډېر پر شا سوي دي، ډېر پاته دي. که موږ دا مثال ورکړو چې پښتانه پر شا روان دي هم غلط نشي کېدلی، نو دا یو ترنګ داسې چې پښتانه ګونګي دي. نو د پښتنو چې کوم را روان نسل دی، نو که څنګه که پښتانه وده ته ګویا نه نشي، وده ته سر نه کړي خلاص په نوې ترقي باندې د نوي دور چې کوم ریس روان دی یا کوم سپیډ روان دی، که دی په هغه رفتار باندې دی نه کړي پوه، نو هغه بیا په هغه باندې نشي پوهېدی. نو لکه څنګه چې دی په خپله پښتانه چې کوم د روان نسل دی دا په دې باندې نه دی خبر، یا یو ترنګ موږ ګونګی ورته ویلی سو، هغه د مثال په دغه باندې چې موږ ګونګی ورته ویلی سو، نو ګویا هغه دغه چې کوم دی د را روان نسل چې کوم دی هغه په دا شیانو باندې سر نشي خلاصېدلی. د کوم چې نارمل عمر وي در هغه به ډېر چې هم د سره اخلي، نو دی د هغه سره نشي هغه ریس نشي کولی، هغه ترقي نشي کولی. نو د هغه دپاره لکه څنګه چې هغه د کوچني مثال دی چې کوچنی چې د مور څخه خبرې نشي زده کولی، در عمر راتېر سي، نو بیا پر تېر عمر باندې د ډاکټرانو په کومک باندې د آس پاس چې کوم خلک وي لکه پلار لکه انا یا لکه ورونه د هغو په مدد باندې بیا دی خبرې زده کوي. نو هغه د مور چې کوم کمی دی هغه دی لږ پر تېر عمر باندې بیا دا نور خلک پوره کوي. نو دا ترنګ پښتانه یو هڅه کولی سي چې د نور قامونو چې کومه ترقي روان دي، د کومې لارې هغو ترقي کړې ده، په کومه طریقه باندې کړې ده، نو د هغه طریقو څخه بیا دی کوشش کوي چې د خپل قام بجای د هغو د هغو څه د ترقي لارې زده کړي، د ترقي چې کومه لارې یا موږ دغه ورته وایو طریقه ورته وایو، نو هغه ځینې زده کړي چې بیا ترقي وکړي. نو لیکوال په ډېر ښایسته طریقه باندې د ناول نوم ایښی دی چې د ګونګۍ مور اولاد یا د ګونګۍ اولاد، چې مثال روان پښتانه چې د روان کم نسل دی دا د خپلې ترقي و د ادب و د ټکنالوژي و د دې په حساب باندې ګونګۍ دي. د را روان نسل به چې کوم نارمل انسان په کوم عمر کې ترقي کوي، نو دی به په هغه عمر کې ترقي نه کوي، لیکن چې دی کوشش وکړي د نور قامونو چې کومه ترقي کړې ده دی د نور قامو څخه آس پاس زده کوی، ځکه چې دی د خپل قام څخه نشي زده کولی چې د قام په یو ترنګ ګونګی دی. نو دی کوشش چې وکړي بل لږ به عمر واخلي، لږ به چې کوم نارمل خلک ترقي کوي در هغه به دی لږ زیات عمر واخلي، خو دی به د نور خلکو څخه یا د نور قامو څخه ترقي زده کړي، نو بیا به دی هغه ترقي کوي. نو دا زموږ د ناول یو مختصره ریویو وله. امید کوم چې تاسو به خوښه شوې وي. د وخت ورکولو د ټایم ورکولو مې ډېره مننه. کور مو ودان، الله مو وساته.